صحابه ناستی په جماعت کې یو باندې چیر راغی او هغه کې ناستو د پیغمبر بیان اوري. اوس د معشوقي بیان جاری دی. زما دی توبه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غو د معشوقي او صحابه غوندې عاشقانی بیان جاری دی. او په دې کې ناګانه دغه بودو چې و د باندې چې ته متیازي ورغه چې متیازي ورغه لنګي اوچت کو په جمعات کې متیازي را پرېخ لکه اوس دا بیان جاری دی او تاسو له متیازي درغه په جمعات کې مک صحابه ورته ټول غوسه شو چې جمعات کې د پیغمبر علما پرې دي چې متیازي وکيو اوسګارش بای متیازي چې نیمه کې بند کې سړې بیماریږي. استاد په ایمان دا شیخان میخان وای که او سړی دغه جمع کې پرتوک پرانیستو متیازي را پرې خو ما خیال دې ژوندې بنوزي دي جمعات نه کنه داس مړ به کوي په والو چې او جمعات کې ته په ایمان وایا چې ظالم سړی په جماعت کې ډیر زیات پلیتی که متیاز ډیره پلیتی ټول وایي کم سړی چې پرانا ورځ پردی غوښې او پردی تکی خوري په جماعت کې هغه پلیت ډیر خراب دی او کچا چې غل پکې وکړه هغه ډیر خراب ها غول ډیر پلیت دی او کارامي په جماعت کې ډیر پلیت دی. تاسو وایي په دې جماعتونو کې پاخه رامیان ولاړ نه په منځه پاخه رامیان پاخه بېایمان ظالمان پردی غوښې او پردی تیکې خوړونکي د پردي مړي وینې څټونکي پردی کور ته بمی خودون کی دا